تازه خبر پاکستان یو ځل بیا پر کونړ ولایت بریدونه کړي دي. دا چې په دې بریدونو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، افغان حکومت ولې چوپه خوله پاتې دی؟ پاکستان څه غواړي؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پاکستان یو ځل بیا پر کونړ ولایت راکټي بریدونه کړي دي. د کونړ ولایت ځایي چارواکي وایي چې پاکستان پوځ په تیرو 40 ساعتونو کې پر مرورې ولسوالۍ 14 توغندي توغولې دي چې له امله یې تلفات هم اوښتي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي چې له دې توغندیو یو یې پر یو کور لګېدلی او له امله یې یوه ماشومه وژل شوې او د کورنۍ 4 نور غړي هم ټپیان کړي دي. هغه وایي د پاکستان راکټي بریدونه مالي زیانونه هم اړولي دي. پاکستان له کلونو راهیسې ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پر پرتو سیمو وخت ناوخته دغه ډول وحشیانه بریدونه کوي چې تر ډیر وخت پکې عام وګړو ته تلفات هم اوړي، خو افغان حکومت یې پر وړاندې د پام وړ جدي اقدام نه دی کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.